چې زمونږ په منځ کې د پښتو یو ډېر عظیم شاعر ناست دی او دا زموږ ډېره خوشبختي ده. نو اوس غواړو چې د هغه نه یو څو غزلې واورو، د هغه کلامونه واورو او امید ده تاسو له به ډېر خوند درکړي. او هغه زه دعوت د هغه هم د هغه په دې شعر ورکوم چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې، زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم، تا ته مې چې هغسې د دوران تصویر جوړ کړی نو ډېر په مینه او په احترام مدرسې سره. ډېره مننه. ورګه اوس متوجه شئ. هیڅ غم دې نشته دی د هیچ چا پروادار نه یې، هیڅ غم دې نشته دی د هیچ چا پروادار نه یې، لکه زما غوندې په زړه باندې بیمار نه یې. او د ګلاب ګله زانګه زانګه د ښایست د زوره، د ګلاب ګله زانګه زانګه د ښایست د زوره، په حال د جوبل جوبل زړونو خبردار نه یې. او زه خو مین یم په جذبه باندې د مینې پایم، زه خو مین یم په جذبه باندې د مینې پایم. ته څنګه ژوند دی چې تر اوسه د چا یار نه یې. او نن د سبا واده کوي سبا سبا یادوي، نن د سبا واده کوي سبا سبا یادوي. څنګه انسان محبت ته هم اوسګار نه یې. او څنګه راته وایي چې منکر شه د جانان د مینې، څنګه راته وایي چې منکر شه د جانان د مینې. په تا شکمن یم ناصحه چې هوښیار نه یې. او دلته کې مینه مینه نشته د مطلب یاري ده، خالده پوهه د دنیا په کاروبار نه یې. دا یو نظم دی د اورنګزیب یوسفزۍ په پوښتنه یې وایم. د علاقایي او روایتي لوبو ما فلسفي توګه باندې راړولې ده د اوسني دور د حالاتو ته. عمر محمد صاحب وایي نن چې مې زور د ګرمۍ ولیدلو، خپل هلکوالي پسې رستو لاړم. هغه کچه کچه کورونه زمون منم چې ډېره غریبي وه پکې، خو بس په زړه باندې مالدار خلک وو، هغه رښتونې وفادار خلک وو. چې به ګرمي داسې په زور کې راغله، سوکړه به راغله د کویان به وچ شو، غره کې څاروي به مړه کېدله تندې. یو خواته ښځو په خپل کور دننه، بل خوا جومات کې مشرانو خلکو به دعاګانې د باران کولې. زمونږ د چم هغه زلمي هلکان، هغه ګلرنګه ګلالي هلکان چې دومره ښکلي دومره لوړ وو چې مونږ به یې وړاندې ماشومان ښکارېدو. زر زر به یو ځای ته راجمع شولو، د یو هلک نه به کمیس وویستو، بیا به د تک تور تبخي په تور کې دغه هلک له دواړه مخه تور کړو. د کلي دې سر نه تر هغه سره په یو یو کور باندې به یې وګرځو. ما نه اوس هېر دی، خو بس دا مې یاد دی چې بیا د ځان سره شعرونه ویل چې دا تورمخې بابا جاړې رمه، اوس په خپل مخ سفیره غواړې رمه. انګار سنګار جوړ دی، ګرمي جوړه ده، خدای د رحم بارانونه وکړي. د هر یو کور نه به یوې زنانه په دې تورمخې اوبه واچولې، او په بدل کې به یې ښه په خندا مونږ له جوار مونږ له غنم راکول. چا به وړه چا به پیسې راکړلې. که هغه ورځ نه وه نو بله به وه، خدای به په مونږ باندې باران وکړلو. باران به ښکلی د رحمت باران و، سوکړه به لاړله کویان به ډک شو، په هر طرف ته خوشحالۍ راغللې. د دې تورمخې د عمل په بدل ګلستان باید د دې تورمخې د عمل په بدل د ده د پاک زړه د اخلاص په بدل الله به هغه یو تورمخې مات کړو چې ګناهګارو مونږ نه پېژني، د چا په وجه چې باران نه کېده.
پخوا به یو چې ته تور مخ او بس اوس په هر کلي کې بلا تور مخي مونږ ته معلوم دي مونږ یې ښه پېژنو خو بېوسي او بېحسي دومره ده مونږ یې مخونه تورولی نه شو کمیس پې پړ مخ ایستلی نه شو که دې تورمخو خلکو خپله باندې ځان نه په خپله خپل مخونه تور کړل چې مختورن یم ګناهګار یم ربه زه د دې هر څه ذمهوار یم ربه نو پاک الله دومره غني بادشاه دی هغه د هر سړي توبه قبلوي هر څه به سم شه خوشحالي به راشي زمونږ په کلي کې سپرګي به راشي خالده دلته سوکالي به راشي